السلام علیکم ملګرو، نن به زه تاسو سره د دري مورچل سریال اداکار د ژوند په اړه لنډ معلومات در سره شریکم. مخکې له ویډیو شروع کېدلو نه زه تاسو ته یو کوچنی درخواست کوم. دغه نوی پیج فیسبوک پاڼه چې موږ جوړه کړې ده د پښتو نړۍ په نوم یو یوټیوب چینل هم همدغه چینل ده او پیج ده. په دې کې تاسو ته به زه تاریخي معلومات، تاریخي آثارو، د اداکارانو د ژوند په اړه معلومات در سره شریکم. نو له موږ سره پاتې شئ، ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. در سره مننه. سردار د دري مورچل سریال اداکار د ژوند په اړه چې اصلي نوم یې میرت کلیک دی، په 1978 د اپریل په 20 د ترکیې میرزوکیون په ښار کې زیږېدلی دی. د فعالیت لړۍ یې په 2003 کال کې د فعالیت لړۍ شروع کړې ده. فعالیت یې کړی دی رازو هنري فعالیت دی. مخکې له اداکارۍ نه هغه یو فوټبالر و چې په وانسپور ایډرینسپور کې زده کړې لوبې ترسره کړې دي. تر ټولو مشهوره په 2002 کال کې یو محلي سیالۍ کې د یو ماډل په توګه غوره شو. دې نه وروسته یې د اداکارۍ زده کړې په د امریکا په انګلیس بیورلی هیلز پلی هاوس کې زده کړې ترسره کړې چې دا د هالیووډ د فلمونو د ښوونځي تر ټولو یو غټ زده کوونکو لپاره ده چې اداکاري پکې زده کېږي. په امریکا کې دی، په دې کې زده کړې ترسره کړې دي. د هغې نه وروسته د ده تر ټولو مشهوره سریال چې کوم ده دري مورچل ده. دري مورچل هغې نه وروسته نور فلمونه او سریالونه ډک کړي دي. نو زه به تاسو سره د یو څو فلمونه، مشهوره فلمونه او سریالونو عکسونه هم در سره شریکوم. دا یې د فلمونو سریالونه ول او اوس به زه تاسو سره د شخصي د ژوند په اړه معلومات در سره شریکوم. شخصي معلومات اوس په 2013 کال کې اصلیحان ګونار سره واده وکړو، کوم چې په دري مورچل سریال کې هم ورسره و. د لیلا په نوم یې رول لوبولی و. په دري مورچل کې هم ورسره و. په 2013 کال کې دواړو واده وکړو او اوس مهال کوم زوی او کوم معلومات یې نه دي ترسره شوي. په ډېر وخت کې مو خپل شخصي معلومات هم نه دي شریک کړي ډېر. او د ویښتانو رنګ یې د سترګو رنګ یې تور او د ویښتانو رنګ یې نسواري او زیړ دی او قد یې 183 سانتي متره دی. د خوښې شیان یې د خوښې کشورونه فرانس، لندن، دغه د خوښې ملکونه دي. او د ژوند په اړه نور معلومات او د 2015 کال تاسو سره به یو څو ښکلي ښکلي عکسونه هم در سره شریکم او د انسټاګرام اکاونټ ته نور دغسو اداکارانو په اړه به زه تاسو ته مهم معلومات راوړم. دې نه وروسته به د جلیل کسکین په اړه تازه معلومات درته راوړم.